درې پروژې د غزني ښاروالۍ ریاست لخوا د ملګرو ملتونو د مشورتي دفتر په مرسته د دغه ولایت په درېیمه ناحیه کې د 22.5 میلیون افغانیو په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. مسؤلین وایي چې په دې پروژه کې 2 سړکونه، یو استنادي دیوال شامل دی چې د ملګرو ملتونو د مشورتي دفتر په مرسته او د دې ریاست په همکارۍ جوړ شوي دي. تقریبا 3 پروژې 2 سړکونه دي او یو اسنادي دیوال ده. تقریبا په 22 میلیون افغانۍ د لګښت د یو نفس موسسې لخوا موږ راکړل شو او تطبیق د یو نفس موسسې وکول، څارنه او ارزیابي د ښاروالۍ لخوا وه او تقریبا په دې کې 300 کارګر مصروف وو. الحمدلله دا پروژه لله الحمد د ویاړ او ابتکار ځای دی چې په ښه کوالیټي، کمیت او کیفیت ترسره شوله. دا پروژه به انشاءالله په غزني کې یو سمپل او یو نمونه د نورو پروژو دپاره وي. نو موږ په دې کې تو خپل حد نه زیات زحمات په طالب ګاللي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د دغو پروژو په تطبیق سره د دوی ستونزې کمې شوي او دوی ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. 350 خانه به اثر امیر سیلاب‌های قلاتی که سرازیر شده به طرف غیب قلندر و قلعه میرمدخان توحید آباد تخریب شد و آل از خداوند خیلی شکرگزار هستیم. تشکر از شارغال سیب محترم، تشکر از مؤسسه‌ای که با ما همکاری نبودن. زمینه کار وقتی ما مساعد شد، خطر سیل رفع شد. مثلا وقتی مثلا یک سیل و چی آمد خیلی از خانه ها تخریب شد. کلگی شاهد حال بودن که از امزی ساحه در ساحه غیب قلندر همگی ساحات تخریب سیل بود. در اینجا 2 ماه کار کردیم، روز 4 نیم ساعت. دیگه منطقه خیلی خطر سیل بود، از خاطر سیل که ما خیلی نگران بودیم. ولی فضل خدا سرکمون جور شد، همین منطقه سیل هم بچ شد از سرم زمین و خانه. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د غزني د ښاروالۍ ریاست 3 پروژې چې 25 میلیون افغانۍ ارزښت یې درلود ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې.